قومي او مذهبي اختلاف هیواد یوې بلې جګړې ته بیایي. د کندهار ولایت اوسیدونکي چې اوږدې جګړې تر شا پرېښي په هیواد کې د مذهبي او قومي مخالفتونو په موخه وروستیو بریدونو او د ځینو کړیو کړنو ته په اشارې وایي چې د قوم او مذهب په نوم هر راز مخالفت او جګړه د هیواد په زیان د عواملینې نشي بریالي کېدلی. دوی د اسلامي امارت له مسؤلینو د کړیو په وړاندې د مبارزې غوښتنه هم کوي چې په هیواد کې قومي او مذهبي شخړو ته لمن وهي. غوښتنه مو دغه ده چې د حکومت ښه کار وکړي او قومي دغه ته وخت ورنه کړي چې قومي شخړې خلک رامخته کړي. د قوم په نامه یا د سمت په نامه یا د ډلې په نامه یا د ګوند په نامه یا د دغه په نامه چې کوم څوک دلته راځي یا قومي شخړو ته لمن وهي د دې دغه ټول ملت ته بیا رسېږي. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر محمد غوث هم وایي جګړو افغانانو ته په تیرو 40 کلونو کې له مالي او ځاني زیانونو پرته بل څه نه دي ورکړي او افغانان دا درک کولی سي چې په اوسني حالت کې کیدونکي بریدونه د مذهبي او قومي شخړو پرته بله موخه نه لري چې ټول ځان یې بیا هم افغان اولس ته رسیږي. یعنې افغانستان ته رسېږي نو چا ته رسېږي ما او تا او بل ته رسېږي د پردي خلکو دغه څخه ګټې نور خوري پشکسوځي افغانستان پشکسوځي مؤمنان او عاجزي او د مشران کشران ټول په دغه جنګو په د مخالفتو کې دي د خپل کار او د هر یو د تعلیم مسکمونی او د کور نه سوای وتلی بل خواته نه سوای تللی. د کندهار ولایت یو شمېر دیني عالمان هم وایي چې په افغانستان کې پر جوماتونو او مذهبي ځایونو بریدونه د نفاق اچونې لپاره دغه ډلو لخوا ترسره کېږي چې غواړي افغانان په خپل منځي شخړو او اختلافونو کې ښکیل وساتي، خو د دیني عالمانو په خبره دا کار ناممکن دی. همچو عملات کور در بین مساجد بر نمازگزاران اهم شیعه و سنی از نظر قرآن و حدیث روایت اینها محکوم است و قرآن و اسلام و سنت رسول الله به همچو عمل به هیچ وجه اجازه نمیده. د اسلامي امارت چارواکو هم ویلي چې دغه ډلو په وړاندې مبارزه لومړیتوب دی چې غواړي د افغانانو یووالي ته زیان ورسوي.